د قرآن کریم د ترجمې 12م درس سورة البقره 15 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وقلنا او وویل مونږ، یعنی الله تعالی فرمائی وقلنا او وویل مونږ یا آدمو اے آدم علیہ السلام اسکن اوسیگا انتا تو وزوجکا او خزستا الجنتا پا جنت کی وکلا او خریتا سدواڑا منها ده غنا یعنی د جنت میوونا رغدن پریمانا حیثو هر چیرته چی په جنت کی یعنی کوم ځای چې په جنت کی شئتما غواړی تاسو اغلتا خوری ولا تقربا او منزدی کیگئی تاسو هذه دغی الشجرتا ونتا یو ونه ورته الله تعالی وخودا چې دی ونی ته مور نزدې کیږي او که ور نزدې شوي یعنی خوراک مو ترې وکړو فتکونا نشیب تاسو من الظالمین د ظالمانو نه فازلهما نو وخیول دوی یعنی آدم علیه السلام او د هغه علیه السلام خزا الشیطانو شیطان عنها د جنتنا فاخرجهما او ویویستل دوی مما د هغه یعنی د هغه عزت او راحتنا کانا چې ودوی فیه په هغې کې وقلنا او وویل مونږ اهبتو چې کوز شئ تاسو یعنی د جنت نظمکی ته کوز شئ بعدکم په داسې حال کې چې ځینې ستاسو به لبعدن د ځینو نورو سره عدوون دښمنان وي ولکم او شته تاسو ته فی الارض په ځمکه کې مستقرن د اوسېدلو ځای ومتاع او فایده الی حین د یو وخت پورې یعنی چې مرګ یا قیامت دی فتلقا بیا زده کړي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات څو کلمی فتابا نو رجوع وکړه یعنی الله تعالی پر رحمت سره رجوع وکړه علیه په هغه باندې انه بشکا هغه جل جلاله هو حمده التواب خطوب قبل انکه ده الرحیم خرحم کونکه ده یو خو ابلیسو کله چې د الله تعالی نافرمانی وکړه یعنی آدم علیه السلام ته سجده و نکړه په ځای د دې چې پښیمانه شي توبه وباسي او د الله تعالی نه بخښنه وغواړي برعکس د الله تعالی سره
دلایل او منطق شروع کړو نو الله تعالی ورټلو او لعنتی شو. بل آدم علیه السلام کله چې د الله تعالی نافرمانی ترې وشوه او د جنت نه وویستل شو، سمدستي پښیمانه شو، په ژړا شو او الله تعالی ته په زاریو شو. نو الله تعالی په زړه کې څو کلمات ور واچول چې د هغې په ویلو سره الله تعالی پې رحم وکړو، د هغه توبه یې قبوله کړه او د ځمکې خلافت او پیغمبري ورکړه. هغه کلمات دا دي: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بیا الله تعالی فرمای: قلنا وویل مونږ اهبتو کوز شئ تاسو منها د دغه یعنی د دغه جنتنا جمیعا ټول، فاما بیا چې هر کله یأتینکم راشي تاسو ته منی زما د طرفنا هدن هدایت، فمن نو څوک چې تبعا پیروي وکړي هدایا د هدایت زما، فلا خوف نو نبوي ویرا علیهم په دوی باندې، ولا هم او نبدوی یحزنون غمجن کیږي. او فرمای: والذین او هاغه خلق، والذین او هاغه خلق کفرو چې کافران شوي دي، وکذبوا او دروغ ګڼلی دي، بآیاتنا آیاتونه زمونږ، اولئک هم دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي، هم دوی با فیها په دغه دوزخ کې خالدون همیشه وي. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.